بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ستاسو د نن ورځې درس دی د اتومي تیوري د پراختیا تاریخچه. دا د لسم صنف اول سفر کې دی. د دې نه مخکې موږ یو 15 لیکچر ورکړل، هغه په دې اړوند و چې موږ هغه مواد راغونډ کړو کوم چې د لسم د کیمیا لپاره اړین دي. یعنې که غواړې چې لسم په کیمیا باندې پوهه شې نو باید یو څه د مخکې نه زده یې. نو هغه لیکچرونه موږ په 15 لیکچرو کې ترتیب کړي دي. هغه د صراحت باندې وګورئ، بیا دا لیکچرونه باندې ډېر واضح پوهېږئ. که هغه هم زده نه وي دا درته لږ څه مشکل وي، صحیح شوه، په دې باندې نه پوهېږئ. رزو موږ دغه نوي درس ته زموږ د لسم صنف اول سفر کې دی. اول سفر کې اول عنوان دا دی د اتومي تیوري د پراختیا تاریخچه، صحیح شوه. اول راځو دغه اتومي تیوري چا ورکړې ده، صحیح شو. اول اتومي تیوري دغه دا نظر چیرته رالی، مطلب دغه اړوند چا نظریې ورکړې. تیوري او نظریه یوه معنا لري، صحیح. دا د اتومي تیوري د پراختیا تاریخچه سره کوم دا نظریه منځته راغله او کوم ځای پورې ورسېده دغه ده. رځو اول نفر چې اوس وګو دا به درسره په خپل هغه کې زموږ په نصاب کې ډیموکریټ راغستی، صحیح ده. داسې نه یې فرض مثال کېدای شي په بل ځای کې بل کتاب کې بل څوک راغستی، خو زموږ کتاب کې څوک دی اول نظر یې چا ورکړه، یعنې 1400 قبل الميلاد کې ډیموکریټ یو نظر ورکړو، صحیح ده. دا یوناني عالم دی، دا یو نظر ورکړو. دو ویل چې مونږ کولی شو چې دا مواد یا مادې دومره ویشلی شو چې نور د ویشلو وړ نه وي. وایي دومره یو ماده ویو شو چې بیا نور د ویشلو وړ نه وي. همدا کوچنی ذره څه نومیږي؟ اتوم نومیږي، صحیح شوه. نو ده ویل چې اتوم نه ویشل کېږي ځکه هغه د نه ویشلو ذره مواد دومره ویشو چې نور نه ویشل کېږي. نو د هغې نه وروسته بیا دته د څه نوم ورکړه؟ اتوم نوم ورکړه. ډېر پرې نه غږېږو ځکه چې دا دومره مهم نه دي، صحیح شوه. راځو اول خبره خو دا چې دا یوناني عالم دی، دا خبر سره یاد لرئ ښه. ډیموکریټ د اول ځل لپاره د اتوم کلمه استفاده کړه. ګوره دې خبر ته پام دی، وویل چې مواد دومره ویشو چې نور نه ویشل کېږي، دا کوچنی ذره اتوم نومیږي. دغه اتوم د دوو کلمو نه جوړ دی. څو کلمو نه؟ له دوو کلمو نه. اتوم کلمه دا کنکور کې راغلی څو وار دی ښه، چې اتوم کلمه د څو کلمو نه جوړه ده؟ د دوو کلمو نه. یو ای دی او بل څه دی؟ ټوم دی. یو ای دی او بل ټوم دی. ای چې دی نفي نه اخیستل شوی دی. نفي مطلب یو چا ته دغه ورکول، انکار کول، نه جواب ورکول. نه معنا موږ دلته څه اخیستلی شو؟ نه. او ټوم مطلب څه شی؟ ویشل. یعنې د اتوم ټوله معنا څه لري؟ نه ویشل معنا لري، صحیح شوه. نه ویشل معنا لري. نو اتوم نه ویشل کېږي، صحیح شوه. د اتوم د کلمې څخه دغه خو دا دوی د علوم ځکه یې ښیو چې دا د نه ویشلو ذره وه، ځکه یې ده ویل چې دا اول ځل لپاره ده دا نظریه ورکړه. اوس خو موږ پوهېږو چې اتوم ویشل کېږي ځکه په اتوم کې دننه پروتون، نیوترون، الکترون موږ په تېرو لیکچرو کې ویلي دي، صحیح شوه. هلته سره حتما وګورئ، که هغه نه شئ ویلی بیا په دې نه پوهېږئ. ګوره ډیموکریټ نظریه ولې غلطه ده؟ په دې غلطه ده چې اتوم تر ټولو کوچنۍ ذره نه ده. تر ټولو کوچنۍ ذره چې ده دې نه هم لاندې ذرې شته، صحیح شوه، ځکه چې په اتوم کې دننه خپله نورې ذرې دي. ښه راځو ډالټن کومه نظریه ورکړه. دا دومره مهمه خبرې نه دي، خو صرف دا سره کنکور سوالونه دي. ښه ډیموکریټ کله کله دا پوښتنه راځي وایي اټوم د کومه کلمه ده؟ اتوم یوناني کلمه ده، ځکه چې دا دغه نفر استفاده کړې ده او دغه یوناني ونه ده. اتوم کلمه هم یوناني ده، صحیح شوه. او دوو کلمو څخه اخیستل شوې. دا کنکور کې هم ډېر پوښتل شوی سوال دی، صحیح شوه. ښه راځو ډالټن. د ډالټن اوله خبره چې ماته تر ټولو څوک ماته وایي چې د ډالټن یوه خبره مه زده کوه، صرف یوه خبره زده کړه. زه صرف دا یوه خبره زده کوم چې د اتومي تیوري بنسټ ایښودونکی څوک دی؟ هغه ډالټن دی. ډالټن چې دا ډېره قوي نظریه ورکړه، ډېره صحیح نظریه. هغه وخت کې هغه وخت سره 1803 کال کې د خپله نظریه ورکړه. کوم کال کې؟ 1803 میلادي کال کې، صحیح شوه. یعنې د نن څخه 200 کاله مخکې، 250 شاوخوا راځي، صحیح شوه. دومره کاله مخکې د خپله نظریه ورکړه، یا 228 کاله تقریبا مخته دا خبره راځي. راځو د خپله نظریه ورکړه. دو ویل چې ټول مواد د اتوم په نوم د 90 ذرو څخه جوړ شوي دي. هماغه خبره دم تایید کړه. ګوره ټول مواد د اتوم په نوم د 90 ذرو څخه جوړ شوي، ټول مواد د اتومونو څخه جوړ دي. د ډیموکریټ نظریه ده ومنله، صحیح شوه. د یو خبره کې دې سره موافق شو. بیا ده وویل ښه مونږ ویلي وو کوپا کړی مونږ عنصر په تیرو اول لیکچر کې مونږ عنصر تعریف کړی وو. په تیر درس کې د کیمیا ځینې اړین موضوعاتو کې مونږ دغه عنصر تعریف کړی وو. عنصر هم دې ته ویل چې هغه مواد دي چې د یو شان اتومونو څخه جوړ وي، لکه هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوټاشیم. په دوراني جدول کې کوم شیان بیا وایي ټول اتومونه سره یو شان خواص لري، صحیح شوه. ګوره دا خبره غلطه ده، ځکه مونږ په تیرو لیکچرونو کې یو دغه تعریف کړی، هغې ته مونږ ایزوتوپ وایو. څه شی ورته وایو؟ ایزوتوپ.
ایزوتوپ ځکه چې یو عنصر چې دی مختلف ایزوتوپونه لري لکه هایدروجن چې دی په 3 ایزوتوپونو پیدا کیږي هایدروجن یو هایدروجن یو او 2 هایدروجن یو او 3 ایزوتوپ هغه عنصرونه ته وایو چې یو شان هغه اتومونه ته وایو چې یو شان دی اتومي نمبر او مختلف اتومي کتلې ولري نو دې ته موږ څه وایو ایزوتوپ باندې سره ډېر غږېدلی یم هلته یې په دغه کې وګورئ به ایزوتوپ ډېر ښه پېژنئ سیده نو هایدروجن په 3 بڼو پیدا کیږي هایدروجن اتوم په 3 ایزوتوپونو پیدا کیږي نو د دې خواص چې دي دې نه تبدیله دي او د دې خواص له دې نه څنګه دي تبدیله اوس کاربن چې دی په 3 پیدا کیږي لکه کاربن 6 او 12 کاربن 6 او 14 کاربن 6 او 14 دا ګوره کاربن 3 وړه کاربن دی 3 وړه عنصر یې څوک دی کاربن دی خو اتومونه سره څنګه دي بدل دي دام په دغه کې پیدا کیږي په محیط کې پیدا کیږي دام پیدا کیږي یو کاربن دی خو په 3 مختلفو بڼو پیدا کیږي نو د یو عنصر ټول اتومونه سره یو شان دي خواص نه لري دا خبره څنګه ده غلطه دا اوله خبره خو ځکه غلطه ده چې اتوم ویشل کیږي ځکه اتوم کې دننه نور مواد هم شتون لري دا خبره تاسو غلطه منلای شئ دا خبره څنګه شي غلطه منلای شئ راځو د اکثره خبرې څنګه وي غلطه وي ځینې صحیح شوه وایي اټومونه نه جوړېږي او نه له منځه ځي درېیمه خبره د څه ده اتومونه نه جوړېږي او نه له منځه ځي ګورئ دلته وګورئ ښه په ساده کیمیاوي تعاملاتو کې اتوم نه جوړېږي او نه له منځه ځي خو په هستوي تعاملاتو کې تاسو به د 12 په فزیک کې لولئ هستوي تعاملاتو کې څه هستوي تعاملاتو کې اتوم له منځه ځي یو اتوم له منځه ځي 2 نور جوړېږي او اتوم دغه رقم په مصنوعي ډول هم جوړېږي صحیح شو اتومونه په مصنوعي ډول هم څه کېږي جوړېږي دا خبره سره یاد لرئ ښه دا هستوي فزیک په تاسو په 12 فزیک کې به وایي هستوي تعاملات هلته اتوم هم له منځه ځي په هستوي تعاملاتو کې او هم نور د یو اتوم نه نور اتومونه لاسته راوړي صحیح شو په هستوي تعاملاتو کې راځو یعنې مصنوعي ډول موږ کولی شو چې اتوم څه کړو جوړ کړو راځو د بېلابېلو عنصرونو اتومونه سره یو ځای کېږي او مالیکولونه جوړوي دا خبره هم صحیح ده مخکې به دغه به موږ چېرته وایو دا به موږ په کیمیاوي اړیکو کیسه کوو دا به په ښه ډول څېړل کېږي کیمیاوي اړیکو کې به دا تاسو خبره دا خبره به څه کوئ ښه به څېړئ او بل کیمیاوي تعاملاتو کې په دې باندې ډېر ښه پوه شئ صحیح شوه چې سره کم دوه اتومونه سره یو ځای کېږي او مرکب جوړوي صحیح شوه او د مرکب د جوړولو لپاره ما تاسو ته وړاندې جدول هم په تېرو دغه کې درکړی بیا ښه پوهېږئ چې هغه هم کتلي دې کې در سره ازدا درته په 2 څپرکو کې درته ډېر روښانه کېږي یو په کیمیاوي اړیکو کې او یو په چېرته کیمیاوي تعاملاتو کې دا خبره څه کېږي ډېره روښانه کېږي نو دا خبره څنګه ده صحیح ده یو ښه ده ټوله صحیح ده تقریبا اتومونه سره یو ځای کېږي او مالیکولونه جوړوي ښه اول مالیکول وپېژنئ د مرکب کوچنی ذرې ته څه شی وایو موږ چې مرکبونه جوړ کړل د هغې کوچنۍ ذرې ته مالیکول وایو صحیح ده سره کوم چې د عنصر کوچنۍ ذرې ته اتوم وایو همدا رقم د مرکب کوچنۍ ذرې ته مالیکول وایو که دا خبره لږه نوره ده کوئ که مالیکول لږ نور ښه پېژنئ تش ته وایو ګوره زه تاسو ته وایم فرض مثال د اوبو فورمول څنګه دی د اوبو مرکب فورمول دا رقم دی صحیح شوه نو ګورئ که تاسو یو ګیلاس کې اوبه راواخلئ صحیح شو نو په هغې کې خو اتوم خو ډېر کوچنی دی اوس دې کې څو هایدروجن دي 2 پکې هایدروجن دی یو پکې څه دی اکسیجن دی نو دا خو یوازې د اوبو خو یوازې د 2 هایدروجن او یو اکسیجن نه خو نه دی جوړ شوی خو په زرګونه په میلیاردونو څه راغونډ شوي دي 2 هایدروجن یو اکسیجن سره راځي شوی دی یو مالیکول جوړ کړی دی دا یو مالیکول فرض مثال دلته 2 هایدروجن او یو اکسیجن یو سره ځای شوی بیا دې ځای کې یو ځای شوی بیا دې ځای کې بیا دلته فرض مثال هر ځای کې یو مالیکول له تش نه جوړ دی دا یوه ذره ده دی د 2 هایدروجنو او د یو اکسیجن نه یعنې H2O نه جوړ دی او همداسې مالیکولونه سره یو ځای کېږي او بیا څه جوړوي مرکب په نوم موږ یې څنګه نوموو بیا ښه بل د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبتي شمېر او ډولونه سره څنګه دي یو شانتي دا خبره هم صحیح ده دا به تاسو ډېر په ښه دقیق ډول چېرته لولئ دغه خبره دا به موږ په ثابتو نسبتونو قانون کې او په دې ډېر سم پوه شئ اوس که دلته پې زه وخت فضول نیسم هسې سره پې در سره ولولئ زه درس څومره نیم ساعت هم په دې ولګوم پې نه پوهېږئ سر هم پې نه خلاصېږي صحیح شوه ښه راځو د مختلفو عنصرونو اتومونه مختلفې کتلې او کیمیاوي خواص لري دې ته راځو ګوره مختلفې کتلې ویل لري څه لري مختلف د مختلفو عنصرونو یعنی فرض مثال عنصر خو موږ ویلی که نه چې په دوراني جدول کې کوم شیان دي دا عنصرونه دي دوی خپل اتومونه لري دوی خپله د اتومونو نه جوړ دي نو ګورئ دوی وایي چې کیمیاوي خواص لري ګوره دا مختلفې کتلې لري که نه وایي د مختلفو عنصرونو فرض مثال وایي ته راخلې پوټاشیم راخلې او بل ځای کې کلسیم راخلې وایي دا کلسیم او پوټاشیم څه کوي دا مختلف عناصر دي که نه وایي دوی مختلفې کتلې لري د دوی اتومونه مختلف څه لري کتلې لري او مختلف کیمیاوي خواص لري نو ګوره د دې 19 اتومي نمبر دی او د دې 40 اتومي کتله ده د دې 40 اتومي کتله ده او د دې
شل اتومي نمبر دې ته موږ ایزوبار وایو. چې ورته وایو ایزوبار چې شی سره یو ځای چې شی سره مساوي اتومي کتلې سره مساوي. اتومي کتلې او اتومي نمبر موږ په 13 لیکچرو کې دا هر څه موازي کړي دي چې هلته تاسو هغه لیکچر وګورئ. په دې لیکچر بیا ډېر ښه پوهېږئ. دا لیکچر به درته ډېر اسانه وي. دا ډېر اسانه لیکچر دی. دا ډېرې اسانې خبرې دي. صحیح شوه. نو ګورئ د ایزوبار له امله ایزوبار موږ لرو. صحیح ده. داسې اتومونه موږ لرو چې اتومي نمبر یې سره مختلف دی خو اتومي کتلې سره مساوي دي. مختلف اتومونه دي. صحیح. مختلف عنصرونه دي خو د هغوی اتومونه چې دي فرض مثال پوټاشیم دا ډول اتوم صحیح ده 19 اتومي نمبر 40 اتومي کتله. کلسیم بیا 20 اتومي نمبر او 40 اتومي کتله. ګوره اتومي کتلې سره یو شان دي خو اتومي نمبر یې مختلف دی. موږ ایزوبار وایو. خو ده خو ویلې چې وایي مختلف عنصرونه اتومونه سره هیڅ کله یو شان اتومي کتلې نشي درلودلی. خو دا ګوره مختلف اتومونه دي خو یو شان اتومي کتلې لري. نو دا خبره څنګه ده؟ خو دا بیا صحیح راځي ځکه کیمیاوي خواص سره څنګه بدلون کوي. نو دا خبره یو حد پورې صحیح ده. یو حد پورې څنګه ده؟ غلطه ده ځکه چې مختلفې کتلې دلته یادې کړي خو مختلفې کتلې داسې اتومونه موږ لرو چې یو شانتې اتومي کتلې لري. راځو وایي د کیمیاوي تعاملونو په پایله کې اتومونه سره یوځای کېږي او مالیکولونه جوړوي. دې مالیکول ته ښه دا خبره تاسو په کیمیاوي تعاملاتو کې ډېر سم ولولئ. صحیح شوه. دا به ډېر په سمه پوه شوئ. اتومونه سره یوځای کېږي مالیکولونه او دا خبره صحیح ده. بیا وایي چې عنصرونه اتومونه بدلون نه مومي. دې خبره کې بیا وروسته اوس که درته زه هر څومره لګیا شم پرې نه پوهېږئ ځکه تاسو ابتدا د درس ته په دې سم نه پوهېږئ. کار څومره ته زه وایم خو دومره سره سره په دې باندې که زما که زه چېرته په 10م صنف کې وایم ما صرف دا زده کول. صحیح شوه. دا د ډیموکریټ نظریه مې ښه صحیح زده کوله او دې باندې مې صحیح یوناني علم دی. اتوم یوناني کلمه ده د 2 کلمو څخه اخیستل شوې ده او دا نفي نه اخیستل شوې چې نه معنی لري او دا ویشل معنی لري. یعنې اتوم نه ویشل معنی لري. بل مې دغه نظریې مې 2 درې دلته ځان سره ویلې او لږ لږ مې په ځان پوهولو. خو که غواړئ چې په دې سم ځان پوهې کوئ نو هغه اول لیکچرونه در سره ښه سم وګورئ ځکه هغه دې سره ډېر لینک لري. ګوره عنصر دلته عنصر کلمه استفاده شوې ده. تاسو هلته چې عنصر به ډېر ښه وپېژنئ. چې هلته موږ ډېر صحیح په یو ساعت پکې غږېدلی یم. بیا هلته یو ساعت چې وغږېږي حتما یو څه زده کولی شي. کوم زه دې کې غږېږم دا وروسته مهم درس رانه پاتې کېږي نو چې هغه وګورئ دې کې هېڅ مشکل تاسو ته نه پاتې کېږي. انشاءالله مشکل به نه وي تر دې ځای پورې. ښه راځو دا د نظریه چې وه د ډالټن نظریه دا تقریبا د 80 تر 80 کالو پورې څنګه وه دا ډېره یو ښه تیوري وه. خلکو منله ورسره ځکه ډالټن ډېر غټ عالم و په خپل وخت کې 1803 شاوخوا کې ډېر غټ عالم و. دغه د ساینس پوه و. ده به ډېر ښې نظریې ورکول. د نظریه ډېرو خلکو منلې وه ځکه چې د اتوم باره کې ډېرې دغه مالیکول باره کې د خبرې وکړي داسې مرکب باره کې خبرې کړې وې نو هغه تر ډېره پورې خلکو منلې. صحیح شوه. خو د ده نظریه کله له منځه راړه کله چې راغلی تامسن. څوک چې راغلی تامسن څه شی وکړه؟ څوک راغلی؟ تامسن څه وکړه؟ د الکترون کشف چې کله وشو کله د الکترون کشف چې کله وشو تامسن راغلی او څه شی کشف کړه؟ الکترون یې کشف کړه. څه شی کشف کړه؟ الکترون. یعنې اوس ګوره ده خو ویل چې اتوم د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی خو په اتوم کې هم د چا تامسن څه شی کشف کړه؟ الکترون یې کشف کړه. نه د ده نظریه څنګه شوه؟ له منځه لاړه ځکه ده چې ویل چې اول خبره د خپله دا اولنۍ خبره دا کړې وه چې اتوم د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. نو د ده خبره څنګه شوه؟ له منځه لاړه ځکه چې اتوم کې اوس دننه یو بل شی پیدا شو. ښه راځو الکترون کشف. صحیح شوه. الکترون چا کشف کړی؟ اول خو د سره دا 100% زده کوي. ښه الکترون چا کشف کړی دی؟ تامسن. جے تامسن چې هغه کوي. صحیح شوه. تامسن کشف کړی دی. ګوره که تاسو کانکوریان یې زه صرف یو څو اوس دلته چې کومې خبرې کوم 10م صنف لپاره ډېرې مهمې دي. زه دلته اوس دا د الکترون د کشف ټول دغه درته وایم سیده مراحل. او که چېرې تاسو کانکوریان یې صرف وړې وړې خبرې درسره زده کوئ الکترون چا کشف کړی دی سیده هغه هم زه په اواخرو کې وایم د ویډیو په اخرو کې ټول درته وایم چې دا خبرې کانکور لپاره مهمې دي. خو که دا وګورئ ډېره ګټه درته کوي. یعنې تاسو د لیدلو له لارې به ډېر څه زده کولی شئ. بیا سره ډېر وخت لپاره په یاد پاتې کېږي. که دا وګورئ ډېره ګټه درته کوي. صحیح شوه. رالو د الکترون کشف ته راځو. صحیح ده. راځو د الکترون باره کې ما ډېر معلومات ورکړي هلته په پخوانۍ ویډیو کې. اوس دلته صرف دومره زده کوي. صحیح شوه. راځو تامسن ته. تامسن یوه تجربه ترسره کړه.
صحیح شوه. تامسن یوه تجربه ترسره کړه چې د ده تجربه سره کوم وه، د ده داسې وکړه چې د ته داسې یو ډیزاین د ترسره کړ د دلته منفي چارج دا چې د بیټري د څه ده بیټري ده، دا بیټري ده. د داسې وکړه چې یو بیټري راوړه، د دلته مزه منفي مزه راوړو دې سره وصل کړه، دته د ویل چې منفي چې کوم سره وصل هغه ته مونږ کاتود وایو. صحیح ده. او کم د چې دلته کم دې سره وصل دې ته مونږ څه وایو، دا مثبت سره وصل دی. څنګه سره؟ مثبت سره. او دا د منفي طرف سره وصل دی، دې ته مونږ وایو انود ورته وایو. صحیح شوه. دلته چې و دا بیټري چې وه تقریبا 10,000 ولټ سوه، 10,000 ولټیج درلودو. صحیح شوه. بل چې دلته په دا ټیوب دی، څه دی؟ ټیوب دی. ټیوب انشاءالله ټول پېژنئ. دا یو ټیوب دی. دې ټیوب ته وایو څه ټیوب ورته وایو؟ د دې ټیوب چې و دا کوم ټیوب و؟ دا ټیوب چې و ډسچارج ټیوب و. ډسچارج ټیوب. په هغه وخت کې د ډسچارج ټیوب کومې تجربې چې وي دا ډېرې عام وي، نو دا هم خپله تجربه په ډسچارج ټیوب کې ترسره کړه. ګورئ دې ځای کې چې دی دغه چې دی دا انود دی، دا مثبت چارج لري، دا کتود دی، دا منفي چارج لري. صحیح شو. دا په سره ځکه دلته منفي چارج راغلی دی د بیټرۍ او دې ته مثبت چارج راغلی، او دلته یو ټیوب دی. په دې ټیوب کې د یو غاز واچولو، څه پکې واچولو؟ غاز یې پکې واچولو، خو د غاز فشار یې ډېر کم وساتلو. د غاز فشار یې څومره وساتلو؟ 0.0.m اف ایچ جی. دا زمونږ چې په کوم محیط کې اوسېږو دلته فشار څومره دی؟ 280 ایم اف ایچ جی دی. یعنې دا ډېر کم فشار و. په دې ټیوب کې د ډېر کم فشار ساتلی و. څومره چې یو ځای کې غازات ډېري هغلته فشار ډېري، نو ده چې دا فشار کم ساتلی مطلب دا دی چې دلته ډېر کم غاز اچولی دی. یو ډول غاز یې اچولی خو ډېر کم یې اچولی دی. ګوره چې فشار څومره زیاتېږي دومره د مولونو شمېر زیاتېږي. دا به تاسو په راتلونکي سفر کې وایي پی وي = NRT. هلته به وایي څومره چې فشار زیات وي هغومره د مولونو شمېر څنګه وي؟ زیات وي. څومره چې مولونه زیات وي دومره مالیکولونه زیات وي. هغه بیا وایو. صحیح شوه. خو دلته مطلب یې دا دی چې دلته د ګاز اتومونه څنګه دي؟ ډېر کم اندازه باندې پیدا کېږي. دا به هلته مونږ بیا په صحیح ډول وایو. اوس راځو دلته چې دغه چې دی دا کوم شاته چې د انود شاته د انود شاته برخه چې کومه ده دې ته مونږ وایو فلوروسنس موادونه دا جوړوه. تشنه فلوروسنس مټیریل نه څنګه وه دا جوړوه؟ لکه زنک سلفیټ. صحیح ده. دې نه څنګه وه جوړوه. دغه فلوروسنس مواد هغه موادو ته وایو چې کله پې یو چارجدار ذره ولګېږي څه کوي؟ رڼا تولیدوي. څه تولیدوي؟ رڼا تولیدوي. دا د کتود شاته هم څنګه وه دغه ساحتي شی وه، دا هم څنګه وه؟ د فلوروسنس موادو نه جوړه وه. چې کله دې سره چارجداره ذره لګېږي دا به څه کوي؟ رڼا به کوي. ته کتل چې آیا په موادو کې آیا چارجداره ذرې شته او که نشته؟ یعنې اتوم باره کې خو ډېره مخکې نه خبره شوې وه چې ټول مواد د کوچنیو ذراتو څخه جوړ دي چې اتومونه نومېږي. ده کتل چې په دا اتوم کې دننه څه شی دي، آیا چارجداره ذرې پکې شته او که نشته. صحیح ده. نو دلته داسې کېدل چې فرض مثال کله دوی دلته بیټري وصل کړه د منفي قطب سره او د مثبت قطب سره، نو دا بیټرۍ ولټیج هم ډېر زیات وساته. دوی وکتل چې د کتود طرف نه وړانګې روانې شوې د چا طرف ته؟ د انود طرف ته. کله چې بیټري وصل کړه څه ولیدل؟ د کتود لخوا نه وړانګې روانې شوې چا طرف ته؟ د انود طرف ته. او دغه وړانګې چې وي انویزیبل وي، یعنې نه ښکاره کېدی. څنګه دوی ته پته ولګېده چې دا نه ښکاره کېدی؟ نو څه رقم دوی ته پته ولګېده چې دغه چې دي د کتود نه انود طرف ته روانې دي. ما تاسو ته ویل چې دلته فلوروسنس مواد ایښي وي یا فلوروسنس مټیریل جوړ. دا شاته کوم برخه چې وه دا د فلوروسنس موادو نه جوړه. فلوروسنس مواد هغه مواد بلل کېږي چې د ټکر په پایله کې رڼا تولیدېږي. نو راځو کله چې دوی وکتل چې دغه دلته ولګېدې نو دلته رڼا تولیده شوه. نو دې نه مطلب دا دی چې د کتود له خوا نه د انود خوا ته څنګه شوې وي؟ وړانګې راغلی وي. صحیح شوه. نو دغه وړانګې څنګه دوی داسې چل وکړه چې په دا کتود کې څه وکړل؟
واړه واړه سوري پکې وکړل. څه پکې وکړل؟ واړه واړه سوري پکې وکړل. نه وړانګې د دې انود نه تېرې شوې او دلته په دغه ځای باندې څه وکړې؟ ټکر په پایله کې رڼا تولیده کړه. کله چې رڼا تولیده کړه نو دوی وویل چې د کتود له خوا نه کله چې موږ بیټرۍ وصل کړه د کتود له خوا نه انود طرف ته وړانګې راغلې. صحیح شوه؟ نو دغه د کتود نه چې کومې انود طرف ته وړانګې تللې وې دې ته دوی وویل چې څه شی؟ کتودي وړانګې. کتودي وړانګې څه شی ورته ویلې؟ کتودي وړانګې. چله دې پورې مشکل نه ګوره دوی چې کله بیټرۍ وصل کړه په دې تجربه ښه صحیح ځان پوهېږي بیا هېڅ مشکل درته په دغه تامسن کې درته هر رقم سوال درته راشي بیا درنه نه غلطېږي بیا هېڅ کله په کانکور کې نه غلطېږي. صحیح شوه؟ نو د کتود له خوا نه انود طرف ته وړانګې روانې شوې. دلته فشار ډېر کم و. صحیح شوه؟ دغې وړانګو ته دوی څه وویل؟ تامسن ورته وویل چې دا کتودي وړانګې دي ځکه چې دا د کتود نه د انود طرف ته روانې وي. دوی یو بل کار وکړو. دوی معلومول چې آیا د کتود وړانګې سره کم چارج لري؟ دا چارج له مخې څنګه دي؟ مثبت دی او که منفي دی؟ یو خو دې نه دا موږ ته پته لګېږي ګوره چې دا د منفي چارج نه مثبت طرف ته روانې دي. یعنې دا څنګه دي؟ ولې یو خبره زده کوي ښه؟ مثبت چارج څه کوي؟ دفع کوي. منفي چارج څه کوي؟ دفع کوي. یعنې یو شانتي چارجونه یو بل څه کوي؟ دفع کوي. مثبت چارج منفي چارج څه کوي؟ جذبوي. څه کوي؟ جذبوي. او بیا منفي او مثبت یو بل څه کوي؟ جذبوي. یعنې دواړه یوه خبره ده. مثبت په منفي طرف ته راځي یا به منفي مثبت طرف ته ځي دا باک نه لري. یعنې یو شانتي چارجونه یو بل څه کوي؟ دفع کوي او مختلف چارجونه یو بل جذبوي. نو ګوره چې دا د منفي نه د مثبت خواته تللی وي هغه جذب کړی وي. صحیح شوه؟ نو د دې مطلب دا دی چې دغه وړانګې سره کم چارج لري. اوله خبره دا کتودي وړانګې چې د کتود نه تللی وي انود طرف ته دا سره کم وړانګې وي. دا منفي وړانګې وي. څنګه وړانګې وي؟ منفي وړانګې وي. صحیح شوه؟ رزدو دوی داسې بیا وکړه دلته یې یو مثبت چارج کېغوستو لاندې او دلته یې فرض کړئ مثال سره کم چارج کېغوستو دلته یې منفي چارج کېغوستو. صحیح شوه؟ نه دا وړانګې چې دي منفي چارج کې دي که نه نو دا به د چا طرف ته زور کوي؟ دا به د مثبت طرف ته راځي. چا طرف ته؟ دا به د مثبت طرف ته څه کېږي؟ لږې به کږېږي. انحراف به کوي. څه به کوي؟ انحراف به کوي. ځکه چې دا څنګه دي منفي دوی چې وکتل دوی داسې په تجربه کې مو کتل کله چې لاندې د مثبت چارج په واسطه او د منفي پاسې د منفي چارج په واسطه برېښنایي ساحې جوړې کړې. نو څه وشو؟ دغه وړانګې د مثبت چارج طرف ته څنګه شوې؟ کږې شوې، تاوې شوې، انحراف یې وکړ. نو دې نه هم معلومه شوه چې دا څنګه دي په برېښنایي ساحه کې د مثبت طرف ته څه شوې؟ مثبت چارج طرف ته دا کږې شوې. کله کوم ځای کې چې چارج هلته برېښنایي ساحه به تاسو د رسم فزیک کې بیا لولئ. صحیح ده؟ انشاءالله که دغه اوس یې درته بیا ویډیوګانې جوړوم. اوس راځو دغه وړانګې منفي نه منفي طرف ته ولاړې ځکه چې منفي خپل هم نوه چارج یې هغه دفع کوي او مثبت سره څه کوي؟ جذبېږي. نو ځکه دې طرف ته یې انحراف وکړو. انشاءالله دې ځای پورې به د تامسن په دغه کې خو به مشکل نه وي. صحیح شوه؟ دغه شکل در سره یاد لرئ. ښه دوی یو څو خبرې زه کوم دلته دا خبرې سره یاد لرئ ځکه وروسته درس کې مونږ په یاد راځي. دوی داسې وکړه یو وارې دلته دا ګاز څه که دلته خو ګاز اچولی و فرض مثال دلته هایدروجن ګاز اچولی و. څه ګاز اچولی و؟ هایدروجن ګاز یې اچولی و. هغه هایدروجن ګاز یې څنګه که یو وارې هایدروجن ګاز واچو بله پرې څه واچولو؟ بله پرې فرض مثال هیلیم یې واچو. صحیح شوه؟ بله پرې څه کول؟ فرض مثال یو بل ګاز یې اچولو بله پرې یو بل ګاز اچولو. دغه کتود چې کوم دی د کتود نه چې وړانګې روانې دي صحیح شوه؟ دغه به کله د یو ډول موادونو جوړوله او کله به د بل ډول موادونو څه کوله؟ جوړوله. دا فلزاتونه جوړوي. صحیح شوه؟ کتود او انود باید د فلزاتونه جوړ شي. نو دا څنګه؟ دا د فلز په واسطه به دا جوړوله. کله به یو ډول فلز پکې اچولو او کله به بل ډول فلز پکې ورچولو. صحیح شوه؟ تر څو روښانه شي چې دا ذرې چې دي د هر ډول موادو نه وځي او که نه یوازې د یو ډول موادو نه وځي. انشاءالله دې ځای پورې به مشکل نه وي. ګوره بیا درته تکراروم دوی داسې یو ټیوب جوړ کړو دې ته ډسچارج ټیوب وایو. د دې شاوخوا دغه شاته طرف ته یې فلورسنس موادونه جوړ شوي او چې هغې سره کله دغه ولګېږي رڼا تولیدوي او بیا چې کله دوی د کتود او د انود سره دغه برېښنا وصل کړه بیټرۍ ورسره وصل کړه نو څه وشو؟ د کتود نه وړانګې روانې شوې چا طرف ته؟ انود طرف ته. انود مثبت چارج ته وایو. نو دوی دې چارج دغه یو انیون دی او کتیون دی هغې سره به غلط نه شي هغه چارجداره ذرې ته وایو. دا کتود او انود خپله په بیټریو کې په دار څه کې موږ استفاده کوو انود او کتود. مثبت ته کتود وایو او منفي ته یې څه وایو؟ انود وایو. صحیح شوه؟ مثبت ته یې انود وایو او منفي ته یې څه وایو؟ کتود ورته وایو. نو دلته کتود سره کتود نه وړانګې روانې شوې انود طرف ته ځکه دې ته کتودي وړانګې وي. صحیح شوه؟
اوس راځو سره کوم دې تجربې سره کوم بیا دغه څنګه الکترون سره کوم کشف شو مونږ الکترون ته راځو چې الکترون سره کوم کشف شو زمونږ کار په الکترون سره دی صحیح شوه راځو دغه وران کوم صحیح شوه څوک ځان سره لیکي لږ ځان سره لیکلی شي دوی غوښتل دوی څه وکړه دوی له دې نه وروسته چې کله دغه تجربه ترسره کړه د کتودي وړانګو خواص یې معلوم کړه د کتودي وړانګو خواص یې څه کړه معلوم یې کړه د کتودي وړانګو خواص یې معلوم کړل صحیح شوه یعنی کتودي وړانګې کوم وړانګو ته ویل کېږي چې د ډسچارج ټیوب کې دننه د بیټرۍ وصل کړه د کتود نه انود طرف ته وړانګې روانې شوې همدې ته موږ کتودي وړانګې وایو صحیح شوه د تامسن په تجربه کې راځو اول دوی چې وویل اوله خبره چې دوی وکړه وایي کتودي وړانګې دا تاسو ته هم زره کتودي وړانګې سره کوم چارج لري تاسو یې وایي کتودي وړانګې منفي چارج لري ځکه چې د انود څخه کتود طرف ته څه شوي تللی وي د کتود څخه انود طرف ته څه شوي تللی وي ځکه ورته کتودي وړانګې منفي چارج لري دویمه خبره چې دوی کړې وه هغه څه شی وه دا خواص چې معلوم کړي وایي کتودي وړانګې په مستقیم خط خپریږي صحیح شوه څنګه ورته معلومه شوه چې دا کتودي وړانګې چې دي دا په مستقیم خط خپریږي صحیح شوه دوی داسې وکړل دا د کتودي وړانګې مخې ته یې څه وکړه یو اوپیک جسم کې وسو اوپیک جسم هغه جسم ته وایو چې نور ورڅخه نه تیریږي نو کله دا کتودي وړانګې په دې باندې ولیدل شوې کله چې د دې مخ دا کېغوستل شو دلته د دوی څه شو سوری جوړ شو یعنی یو دا خواص هم تاسو لري چې کتودي وړانګې یو جسم کو ورته داسې کېغوستل شي چې برېښنا د نور ورسره نه تیریږي نه د هغې سوری هم جوړولی شي او بله دا خبره ورنه معلومه شوه چې دا کتودي وړانګې چې دي دا په مستقیم خط څه کېږي خپریږي صحیح شوه نو څه وایي کتودي وړانګې په مستقیم خط څه کېږي حرکت کوي یا خپریږي صحیح شوه نو دغه خبره هم د دې نه څنګه شوه معلومه شوه بله تر ټولو مهمه خبره چې کتودي وړانګو په باره کې کله دوی معلومه کړه هغه څه وه وایي کتودي وړانګې چې دي کتودي وړانګې د حرکي انرژي درلودونکي دي سره کوم دوی ته پته ولګېده چې دا د کتودي وړانګې چې دي دا حرکي انرژي درلودونکي دي صحیح شوه حرکي انرژي به تاسو بیا فزیک کې وایئ ښه سم ډول به وایئ صحیح شوه یو جسم چې حرکت په حال کې حرکي انرژي لري صحیح شوه خو راځو د حرکي انرژي فورمول سره اوس نه زده کړئ کې کاینټیک انرژي مساوي کېږي 1/2 mv مربع که یو جسم کتله ولري او سرعت ولري صحیح شوه سرعت ولري او کتله ولري نو دغه جسم څه لري حرکي انرژي لري نو د دې نه موږ حرکت کې حال کې هوې دغه صحیح شوه نو حرکي انرژي به هغه وخت کې لري چې دا یوه شی کتله ولري کتله چې ولري دا خپله بیا څه شوه ذره شوه نو دې نه مطلب دا دی چې کتودي وړانګې څنګه ورته پته ولګېده چې حرکي انرژي لري دوی داسې کار وکړه چې یو پایه د وړه پایه څه کړه دا د کتودي وړانګو مخې ته څنګه کېښودله د موټر د پایه سي دا وړه چې څرخېږي موټر چې پرې رواني څلور پایې موټر لري اما څه ورته تاسو وایي څرخ آفرین یو څرخ یې د دوی مخ ته څنګه ودرولو نو کله چې دا کتودي وړانګې ورخوشې کړئ نو دا څرخ یې څه شو وې څرخولو داسې نه چې د موټر غاټې موټر پایه نه ورکوټې څرخ یې دلته کېغوستو او دغه څرخ چې کله کېغوستو کتودي وړانګې چې په ورغلی نه دا څرخ یې څه وڅرخولو د دې مطلب دا دی یو شی چې خپله حرکت په حال کې چې کله حرکي انرژي ولري صحیح شوه ذرې صحیح شوه حرکي انرژي ولري که بل جسم ته ورځي هغه بل جسم څه کوي په هغې زورور یې هغه هم څه کوي حرکت کې هغه وخت کې چې حرکي انرژي ولري نو دې نه مطلب دا شوه
چې حرکي انرژي څه شوه دوی درلودله حرکي انرژي درلودله د دې مطلب څلورمه نقطه موږ سره دا وایو د دې حرکي انرژي نه موږ سره دا معلومیږي چې کتودي وړانګې د کوچنیو ذرات څخه جوړ شوي دي چا نه جوړ شوي د کوچنیو ذراتو څخه جوړې دي ذراتو څخه جوړې شوي دي یا جوړې دي صحیح شو سره کوم تاسو وایي کتودي وړانګې د کوچنیو ذراتو څخه جوړې دي ځکه چې حرکي انرژي لري اول باید ګوره د فورمول کې وګورئ ام کتله ده بیا به سی وي ده یو جسم باید کتله ولري چې حرکي انرژي ورسره وي صحیح شوه ښه مشکل خو دې ځای پورې نشته انشاءالله صحیح شوه حرکي انرژي درلودونکي دي او دا د کوچنیو ذرات څخه جوړې شوي دي بله خبره پنځمه خبره چې تاسو ته باید دغه یادوي ګوره دوه خبرې دلته څه ده کتودي وړانګې دا موږ ته تاسو ته هم زده ده صحیح شو وخت موږ په تجربه کې دا کتودي وړانګې په برېښنایي ساحه کې مثبت چارج طرف ته څه کېږي انحراف کوي انحراف یعنې کږېږي موږ وکتل که کله چې ورته لاندې چارج کې اغوستو نو کوم طرف ته تاو شو دا مثبت چارج طرف ته لاړ بله شپږم در سره تاسو زده کوئ به شي کتودي وړانګې په مقناطیسي ساحه کې هم انحراف کوي ګورئ دومره سره یاد لرئ کتودي وړانګې چې دي په برېښنایي ساحه کې مثبت طرف ته انحراف کوي خو په مقناطیسي ساحه کې څه کوي انحراف کوي دا ورسره تاسو په لسم صنف کې بیا فزیک کې بیا وایي ښه کله چې یو چارجداره ذره په مقناطیسي ساحه کې تیریږي نو څه کېږي هغه په مقناطیسي ساحه کې څه کوي انحراف کوي چارجداره ذره د دې نه دا معلومیږي چې کتودي وړانګې څنګه لري چارج داره دي او له دې نه موږ ته دا معلومیږي چې دغه کتودي وړانګې په مثبت طرف ته چې انحراف کوي دي دا معلومیږي چې دا څنګه دي منفي چارج لرونکي دي بل اومه دغه خبره چې تاسو زده کوئ کتودي وړانګې چې دي کتودي وړانګې غازات ایونایز کولی شي یعنې د دې قابلیت لري چې دغه ګاز څه ایونایز کړي ایونایز مطلب څه دی ګورئ چې هغه سفر کې دی نه کتلی هغه زما اول درسونه بیا په دې کې تا ته ډېر غټ مشکل جوړېږي دا اوس زه ډېرې ساده خبرې کوم ته پې نه پوهېږي صحیح شوه ځکه شاید چې دا ستا کیمیا سره اول دغې نو چې هغه درسونه دي نه کتلي هلته ډېر تا ته مشکله ده دلته په ما نه وخت ډېر نیسي صحیح شوه موږ یو دغه تعریف کړی و ایون څه شی تعریف کړی و هغه درس داسې ډېر منظم ډول ما دغه کړی دی جوړ کړی دی صحیح شوه موږ یو دغه تعریف کړی و صحیح شوه یو موضوع چې ایون نومېده ایون ته اشاره کېږي چې ابجاره ذرې ته ویل کېږي صحیح شوه یو اتوم څه وخت کې په ایون تبدیلیږي دا ما هلته ویلي دي کله چې یو الکترون د لاسه ورکړي یا واخلي نو کتودي وړانګې چې دي څه کوي دا قابلیت لري چې یو ګاز څه کړي ګازاتو د اتومونو نه الکترون لرې کړي او هغه په څه شي تبدیله کړي ایون باندې تبدیله کړي دا خاصیت لري چې یو ګاز څه کړي ایونایز کړي الکترون ته څه کړي بهر کړي صحیح شوه نو دا د ایونایز کولو خاصیت لري صحیح شوه کتودي وړانګې څه خاصیت لري د ایونایز کولو خاصیت لري یعنې ګاز په ایون باندې څه شي یو اتوم په ایون باندې تبدیلولی شي ایونایزیشن څه ته کېږي په ایون تبدیلېدل او ایونایز خاصیت څه ته کېږي چې یو اتوم ته په څه تبدیله کړي په ایون باندې تبدیله کړي یعنې دوی چې ګازاتو د اتومونه چې د په ایون باندې تبدیل کولو خاصیت لري بل اتمه خبره که درسره زده کوئ هغه څه شی دی کتودي وړانګې صحیح شوه کتودي وړانګې ایکس رې جوړولی شي دوی څه وخت کې ایکس رې جوړوي ایکس رې هماغه دی چې تاسو په کله چې د چا پښه ماته یا لاس یې ماتې تاسو چې ایکس رې ګورئ هماغه ته ایکس رې وایو صحیح شوه عکس چې باسي د انسان د اډوکو نه اکثره باسي اوس خو ډېر څو قسمه ایکس رې راوتي دي خو هماغه تاسو چې سره لږ بلد دي هماغه ایکس رې د هغه وړانګې دي چې د هماغه وړانګو په واسطه ته نه وړانګې ستا په بدن باندې دغه کوي او ستا د بدن نه څه کوي یو عکس باسي د اډوکي نه هغه تاسو به کتلي ایکس رې به ټولو کتلي هماغه وړانګې دي صحیح شوه هماغه وړانګې د کتودي وړانګو نه سره کم جوړېږي کله چې کتودي وړانګې په یو
هغه فلز چې زیات کتله ولري څه شو زیاته اتومي کتله ولري په هغه فلز باندې چې دا کله ټکر ورسره وکړي نو د دې په پایله کې د کتودي وړانګې چې کله د فلز سره څه وکړي هغه فلز سره چې لوړه اتومي کتله ولري هغې سره ټکر وکړي په پایله کې څه جوړېږي ایکس ری جوړېږي او د ایکس ری نه په تش کې استفاده کېږي په دغه په راډیولوژي کې دغه زموږ دغه نه چې ژوندی عکس باسي دغه عکسونه چې باسي دا ډوکونه دغه ټول کېږي صحیح شوه اوس راځو پر مثال موږ خو د کتودي وړانګو خواص ولې وویل دا په دې وویل صحیح شوه چې تاسو لږ پوه شئ اول خو زه تاسو تر ټولو مهمه خبره دا کوم تامسن وویل چې دغه کتودي وړانګو تر ټولو کوچنی ذره څه نومیږي الکترون نومیږي یعنې د کتودي وړانګه چې تش نه جوړه ده وایي دا څه نومیږي الکترون نومیږي پوه نه شوئ د کتودي وړانګو تر ټولو کوچنی ذره څه نومیږي الکترون نومیږي یعنې خپله دغه الکترون چې دی دا د کتودي وړانګو د الکترون چې دی د کتودي وړانګو تر ټولو کوچنی ذره دی یا داسې ویلی شو دا کتودي وړانګې د څه شي نه جوړې دي دا د الکترونونو نه جوړې شوي دي دا د چا نه جوړې شوي دي د الکترونونو نه جوړې شوي دي مشکل خو به نه وي دې ځای پورې صحیح شوه د کتودي وړانګې تر ټولو کوچنی ذره څه نومیږي الکترون نومیږي یعنې کتودي وړانګې چې چا نه جوړې دي هغه څه شی دي الکترونونه دي صحیح شو دې ځای پورې خو مشکل نشته ښه دا که څوک د سره لیکي ویې لیکي ښه موږ وویل چې کتودي وړانګې څنګه وي د دې تر ټولو کوچنی ذره الکترون نومیږي صحیح شوه دوی یو څو کارونه وکړل چې هغه تاسو وایم دوی په دا ټیوب کې څه وکړه ګاز یې تبدیله کړه څه یې تبدیله کړه دلته یې ګاز اچولی و که نه هغه ګاز یې څه کړه تبدیله کړه دا ګاز یې ولې تبدیله کړه دا په دې خاطر خاص سره کوم چې موږ په خپلو خبرو کې ویلې چې دا دغه چې دی دا کتودي وړانګې د ګازاتو د آیونایز کولو خاصیت لري د آیونایز کولو خاصیت لري صحیح شوه نو ګوره کله چې دلته نه اول خو دا خبره سره یاده لري ښه په دغه کې چې دی په ځینو کتابونو کې داسې راغلی چې کتودي وړانګې څنګه شوي دي د کتود نه راوتې وي او د انود طرف ته تللی وي یعنې د دې کتود نه وتې وي دغه د فلز نه او د انود طرف ته تللی وي خو بیا ځینې کتابونه وایي چې نه دا د ګازاتو کله چې دا کتودي وړانګې له دې نه د منفي چارج کله چې موږ دا ولټیج ولګولو نو خپله په خپله دغه ګازات څه شو آیونایز شول او څه شو آیونایز مطلب دغه دی فرض مثال دلته ګاز دی ګاز به حتما چې لري هسته به لري او الکترونونه به لري صحیح شوه او د دوی چارج دغه سره څنګه دي مساوي دي چارجونه سره له پلوه دا څنګه دي مساوي دي موږ مخکې په دا درسونه کې ویلی چې په دې هغې باندې پوه نه شي دلته نه پوهېږي صحیح شو هغه در سره حتما وګورئ که دا ستاسو هغه 15 لیکچر هم نه وي که د خیر د 15 ساعت هم ضایع کوي خو هغه ډېر مهم دی په هغې چې پوه شي دلته ډایرکټ پوهېږي اوس په دې خبره نو څنګه شاله دوی ویل چې د خپل څه وکړو د الکترون یې څه کړه د لاسه ورکړه کله چې الکترون د لاسه ورکړي یو اتوم په څه شي بدلېږي په چارجداره ذره باندې بدلېږي نو چې الکترون یې د لاسه ورکړه همدا الکترون د کتود انود طرف ته څه شو حرکت یې پیل کړو همدې نه چې لاسته راغلی همدې نه کتودي وړانګې لاسته راغلی څه شو یعنې د ګازاتو دغه الکترونونه چې کله د لاسه ورکړل آیونایز شول هماغه الکترونونه کتودي وړانګې سره کوم چې دې الکترون د لاسه ورکړه نو دا څنګه چارج دی مثبت چارج دی دا منفي چارج دی صحیح شوه نو دا الکترونونه څه شو ډېر الکترونونه د ګازاتو دلته دغه خو ډېر دي اتومونه یې ډېر دي نو ټولو به یو الکترونونه د لاسه ورکړي هغې نه وایي کتودي وړانګې جوړې شوې صحیح شوه خو ځینې بیا داسې وایي چې نه دا د چا نه وتې وي دا د انود نه د کتود نه وتې وي صحیح شوه د دې فلز نه د دې فلز د اتومونو نه څنګه شوي وي دغه الکترونونه ترې څه شوي را جدا شوي خو صحیح خبره ده صحیح کتابونه چې لیکي د هندي نصاب مطابق د کتودي وړانګې ډېره برخه چې وه دا د کتود نه راوتې وي د الکترون نه چا نه راوتې وو د کتود نه راوتي او بیا په لاره کې دا د ګازاتو د اتومونو د آیونایز کولو لامل شوي و فرض مثال ته الکترون دی دا الکترون دې سره څه کړی و ټکر کړی و کله دې سره ټکر وکړي د الکترون د دې اتوم نه څه کوي بهر کوي دا هم له ځان سره په دغه کې څه کوي یو ځای کوي او کتودي وړانګې نورې هم څه کېږي زیاتېږي یعنې هم پکې کتود برخه اخیستې وه خو ډېره برخه پکې د کتود او لږه برخه پکې د کم ګاز چې دننه په در ټیوب کې و د هغې د آیونایز نه چې کوم الکترونونه بهر شوي و هغه الکترونونه مسلزه شوي و بیا په انود طرف باندې څه شي یو وړانګې ورغلې وي دغه الکترونونه همداسې ورغلي وي صحیح شوه نو ده وویل چې دا ګازات او دا شی یې ولې بدلول د دې دغه دا یې ولې تبدیلول
فرض مثال دا د کتود دغه سادهغه ولې د مواد ولې بدلول یا دلته غاز ولې تبدیلولو په دې مطلب دا ځکه بدلولو چې فرض مثال دلته د غاز مختلف غاز دلته اچولو دا په دې خاطر بدلو چې وګوري چې آیا کوم دغه غاز تبدیل کو دغه د وړانګو کوم خواص چې مونږ ویل دا خواص تبدیلیږي او که نه تبدیلیږي صحیح شوه دغه خواص کتل چې دا تبدیلیږي او که نه تبدیلیږي کله چې دوی د غاز بدل کړ په مثال مخکې هایدروجن غاز اچولی بیا پکې فرض مثال هیلیم ور واچولو بیا هم دغه څه شوي دغه وړانګو د خواص چې د خواص تغییر نشول صحیح شوه بل فرض مثال دلته به دوی یو ډول مواد بیا کله واچول دا کتود کې کله به بل ډول مواد ور واچول خو چې هر ډول مواد به دلته واچول نو دلته به دغه د وړانګو خواص په سره نه تغییر کېدل نو د دې نه دا معنا لري دلته دوی یو نظریه ورکړه دوی وویل چې دغه کوچنی منفي چارج لرونکي ذرې چې دي چې موږ ورته الکترون دا په ټولو چیز کې شتون لري په ټولو موادو کې شتون لري ځکه چې موږ غاز تبدیلوو که موږ کله به دا تبدیلولو کله به ورته غاز تبدیلولو کله به ورته دواړه تبدیلول خو هیڅ د وړانګو کې تغییر نه راتلو په دې خواصو کې تغییر نه راتلو د دوی دا معلومه شوه چې په ټولو موادو کې دغه ذرې څه شی کېږي شتون لري په ټولو موادو کې دغه ذرې شتون لري چې منفي چارج لري او بیا وروسته دا د الکترون په نامه ونومول شو صحیح شوه په دې خاطر یې ورته څه کول دی تبدیلول بل د تامسن چې تر ټولو مهم کار کړی دی تامسن یو کار کړی تامسن څه شی وکړه تامسن یو دغه ترسره کړی د یو محاسبه کړې وه هغې محاسبې لپاره دا ډېر زیات مشهور شو هغه محاسبه د څنګه وه سمه وه د الکترون د چارج ګوره دا کانکور کې راځي ښه د الکترون د چارج او د الکترون د کتلې الکترون د چارج او کتلې چې پیدا کو نسبت پیدا کړو نسبت د دوه عدد چې کله په یو صورت ولیکي بل په مخرج کې ولیکي بل باندې تقسیم به حالت دی ته موږ نسبت وایو پوهېږې ټول پوهېږي د الکترون د چارج او د کتلې چې پیدا کړه نسبت پیدا کړه چې د هغې قیمت د څومره وټاکه اول خو دا ګوره د الکترون چارج چې دی په ای باندې ښودل کېږي صحیح شوه او د الکترون کتله چې دا کتله ما تاسو ته په اول دغه کېدی چې کتله به تاسو په څه شي ښایي په ام باندې ښایي د ای پر ام څومره محاسبه کړو دا سره یاد لرئ 1.8 ضرب لس په توان دی 11 د الکترون چارج په څه شي اندازه کېږي په کولم باندې او کتله په څه شي اندازه کېږي په کیلوګرام باندې دا سره یاد لرئ دا چې دی دا قیمت ډېر زیات مهم دی دا کانکور کې هم راځي ښه او دلته د پوهې لپاره هم دا مهم دی د الکترون د چارج او کتلې نسبت چا پیدا کړ د الکترون د چارج او د الکترون د کتلې چې کله د الکترون چارج قیمت راواخلې د الکترون په کتله باندې څه کې تقسیم کې نو څومره قیمت به تاته درکوي 1.8 ضرب لس په توان دی 11 کولم پر کیلوګرام به درته درکوي څه شوه دغه چا پیدا کړی و دا په تجربو باندې لاسته راغلی و دا محاسباتو نه لاسته نه دا په تجربو باندې لاسته راغلی د خپله یو تامسن کومه تجربه کړې وه زموږ په نصاب کې نشته صحیح ده د هغې په دغه کې د دا قیمت لاسته راوړی 1.8 یعنې که د الکترون چارج او کتله راواخلې دا چارج په کتله باندې څه کې تقسیم کې نو تا د به کوم قیمت درکوي 1.8 ضرب لس په توان دی 11 کولم پر کیلوګرام صحیح شوه دا قیمت ډېر مهم دی ښه درته کانکور کې هم راځي ګوره دې نه څو ډوله سوال جوړېږي خو درنه دا سوال درته جوړوي وایي د الکترون د چارج او کتلې نسبت چا پیدا کړی هغه تامسن پیدا کړی بل درته دا پوښتنه کوي د الکترون د چارج او د کتلې نسبت څومره دی نو 1.8 ضرب لس په توان 11 کولم پر کیلوګرام دا واحدات هم درسره څه کوي یاد لرئ چارج په څه شي اندازه کوو په کولم کتله په څه شي اندازه کوو په کیلوګرام نه کولم پر کیلوګرام څه شو دا چا محاسبه کړې دا ډېره مهمه ده دا تامسن محاسبه کړې الکترون چا کشف کړی تامسن کشف کړی صحیح شوه د کوم وړانګو څخه الکترون کشف کړه دغه خبره سره یاد لرئ د کتودي وړانګو څخه چې کشف کړه الکترون یې کشف کړ صحیح ده دا اوس چې موږ کیسې وکړو بله دا خبره راځي فرض مثال دوی ډېر وخت دغه کوي دوی داسې وکړه ښه د خو دا قیمت پیدا کړ بیا د تجربې ترسره کولې بیا به دلته کله غاز تبدیله کړ کله به فرض مثال څه شی به تبدیله کړ په دغه تجربو کې خپلو تجربو کې هر شی به تغییر کولو خو دا ای پر ام څنګه راته دغه به همیش دپاره همدا قیمت راته نو دوی ویل چې په ټولو موادو کې یعنې دا هېڅ تغییر نه کولو که به دا چارج که ته به دا دغه تبدیلول چې دې نه د الکترونونه راوځي یا به د غازات تبدیلول غازات خپل الکترون لري صحیح شو دا خو اوس موږ اوس پوه شو په هغې وخت کې څوک نه پوهېدل چې اتوم څه شی لري الکترون لري صحیح شوه نو که به دا شی نه تغییر کړل او که به دا شی نه تغییر کړل خو بیا به هم څه کېدل هغه دا نسبت په یو شان دی راتله نو دوی ویل چې دغه ذرې چې دي دا په ټولو تش کې دي په ټولو موادو کې شتون لري صحیح شوه او دوی ویل چې د دې دا قیمت دی بیا له دې نه وروسته ګوره ښه
بل نفر رالی چې تاسو سره دا خبره ډېره باید تاسو ته معلومه ملکان رالی. څوک رالی؟ ملکان. ملکان بل سره یو خبره یاد لرئ ښه، دوه خبرې به یاد لرئ. د تیلو څاڅکو په تجربه کې د څه شي کشف کړل؟ دا خبره سره یاد لرئ. د الکترون چارج قیمت یې کشف کړل. د الکترون د چارج قیمت یې څه کړ؟ پیدا کړ. یو نفر رالی ور سره دومره د سره زده کړه ستا د نصاب لپاره چې د کانکور لپاره. ملکان راغی د تیلو د څاڅکو په تجربه کې څه شی کشف کړ؟ د الکترون د چارج قیمت یې کشف کړ. ښه دلته د الکترون چارج دی که نه، ګوره دا نسبت چا پیدا کړی؟ د الکترون د چارج او د کتلې نسبت چا پیدا کړی؟ دا تامسن پیدا کړی. خو د الکترون چارج قیمت چا پیدا کړی دی؟ دا بیا چا پیدا کړی؟ ملکان. ګوره دی کې شاګردان اکثره غلطیږي. ښه چا پیدا کړی؟ ملکان پیدا کړی. د تیلو د څاڅکو اکثره وخت کانکور کې سوال دا هم راځي. ښه امکان دی ولري چې راشي چې ملکان په کومه تجربه کې الکترون د الکترون چارج محاسبه کړل. هغه چې او د تیلو د څاڅکو په تجربه کې د الکترون چارج څومره قیمت پیدا کړی؟ دا هم درته راځي 1.602 ضرب لس په توان د منفي 19 کولمبه. منفي 19 کولمبه. چارج څنګه و؟ منفي و. چارج څنګه و؟ منفي و. مخکې نه دا خو مخکې نه چا ویلي و؟ دا خو تامسن مخکې نه ویلي و چې الکترون څنګه چارج لري؟ منفي چارج لري. ځکه هغه کتودي وړانګې سره کوم چارج لري؟ منفي. د هغې کوم ذراتو نه دا جوړ شوی هغه به حتما څه لري؟ کتودي وړانګې چې منفي لري نو حتما چې چا نه دا جوړ شوی هغه هم څه لري؟ منفي لري. نو دغه منفي چارج ورته چا ویلی و؟ تامسن ورته ویلی و. خو دا چارج چا محاسبه کړی و چې دومره قیمت لري 1.602 ضرب لس په توان د منفي 19 کولمبه چارج یو الکترون لري. دا چا محاسبه کړی و؟ دا چا محاسبه کړی و؟ دا ملکان محاسبه کړی و. صحیح شوه؟ دې پورې خو مشکل نشته. ښه راځئ ګورئ موږ ته د دوو شیانو نسبت معلوم دی چې څومره دی؟ ای پر ام څومره دی؟ ای پر ام دومره دی. اوس د الکترون دغه د چارج قیمت هم څنګه شه؟ محاسبه شو، موږ ته معلوم شو. د دې ګوره د دې قیمت ماته معلوم دی. د دې نسبت د دې دواړو نسبت ماته معلوم دی چې دا دی. اوس د دې قیمت ماته معلوم شو نو زه د دې قیمت نشم معلومولی شم که نه. زه به د ای په ځای ای پر ام مساوي کېږي چا سره؟ 1.6 ضرب لس په توان د 11 کولم پر کیلوګرام سره مساوي کېږي. اوس ما سره ای د الکترون چارج څومره ملکان راته په لاس راکړه؟ 1.602 ضرب لس په توان د منفي 19 دی او ام څنګه دی؟ نامعلوم دی او د دوی نسبت 1.6 ضرب لس په توان د 11 کولم پر کیلوګرام دی. آیا زه د الکترون کتله نشم پیدا کولی؟ ګورئ دوه شیانو نسبت معلوم دی چې هغه دی. که تا ته د یو قیمت معلوم شي نو د بل قیمت خپله تا ته څه کېږي؟ معلومیږي. نو دلته به څه وکړو؟ د ریاضي دیګانې د مخرج کې یو ورکړو. صحیح شوه؟ طرفین وسطین چې وکړي طرفین وسطین لنډه طریقه دا کله تاسو نسبت حلوئ نو مخامخ تشت کې نیسئ. د ام ته چې کوم پر مثال نامعلوم ته مخامخ تشت کې نیسه، مخرج کې نیسه 1.6 ضرب لس په توان د 11 کولم پر کیلوګرام او دا نور چې پاتې شو دوه دې ته به مخامخ کوم چې نامعلوم هغې ته مخامخ مخرج کې نیسي او دا دواړه صورت کې څه کوي؟ ضربه یې. یو ضرب دی هغه عدد بېرته هماغه دی 4.02 ضرب لس په توان دی منفي 19 کولمبه. صحیح شوه؟ دا کولم د کولم سره څه کېږي؟ بیا تاسو یې کله محاسبه وکړئ خلاصېږي. د ام قیمت موږ سره راځي د ماس آف الکترون یا د الکترون تشې کتله څومره راځي؟ 9.1 ضرب لس په توان د منفي 11 کیلوګرام راځي. دا د الکترون تشې ده، دا د الکترون کتله ده، دا د الکترون کتله ده. ګورئ دا سره یاد لرئ. ښه تر ټولو مهمه خبره چې موږ په دې دغه کې وکړئ اول د الکترون د چارج او د کتلې نسبت کانکور کې ډیر راځي. تامسن کشف کړی قیمت به ځان سره یاد لرئ 1.6 ضرب لس په توان دی منفي 19 ضرب لس په توان دی 11 کولم پر کیلوګرام. بل چې د الکترون چارج چا کشف کړی دی په کومه تجربه کې کشف کړی د تیلو په څاڅکو په تجربه کې او د الکترون د چارج قیمت څومره دی 1.6 ضرب لس په توان دی منفي 19 کولمبه دی. صحیح شوه؟ بیا دا کتله موږ خپله دواړه نسبت راته دواړو معلوم دی او چارج موږ معلوم کو. صحیح شوه؟ نو موږ کولی شو چې کتله هم څه کړو؟ پیدا کړو. صحیح شوه؟ داسې پورې خو مشکل نشته. له دې نه وروسته کله چې دغه کارونه ترسره شو ملکان چارج هم واضح کړو، له دې نه وروسته راغلی د تامسن اتومي ماډل. ګورئ زه داسې څو خبرې کوم. ما ځینې شیان په دا کتاب کې دي هغه ما د قصده پرېوستل. هغه شیان چې دي ډېر ساده دي. فرض مثال داسې لیکلي د اتوم اندازه څومره د اتوم قطر څومره 2 ضرب لس په توان د منفي 10
څومره دی متره دی هغه در سره خپله زده کوي هغه کتاب کې خپله وګورئ په هغې ډېر څه پکې لکه د معاصره تیوري چې هغه در سره خپله وګورئ ډېر اسانه شیان دي زه دلته تاسو ته هغه شیان وایم چې مهم دي او هم مطلب څوک پرې نه پوهېږي یعنې مطلب سر هم پې سر نه خلاصېږي سم کې تاسو په کتاب کې وګورئ سر هم پې صحیح نه خلاصېږي نور کتاب در سره خپله ګورئ هغې کې ډېر اسانه واضح لیکلی چې د اتم فرض مثال کتله د دې د ترمنځه د اتم قطر دومره دی هغه خبرې سره خپله څه کوي ویسړئ کومو شیانو کې چې سوال ډېر راځي هماغه کې هم سوال ډېر راځي هغه در سره خپله وګورئ صحیح شو همه پرېوستل د دې دپاره چې خپله هم مطالعه در سره وکړئ صحیح شو اوس راځو مونږ دې ته مونږ چې راځو له دې نه وروسته راغله د تامسن اتومي ماډل یې راغو تامسن وروسته چې دې نه هغه وکړو یو اتومي ماډل یې پېښ کړو چې اتوم به دا رقم وي صحیح ښه د اتوم ساختمان اړوند د څه ورکړه نظر یې ورکړه چې اتوم دا ډول دی کله چې دا ټول کارونه وشول له دې نه وروسته څوک راغلی